انقلابي پیغله به وکم چې په کاروان کې څنګ په څنګ را سرځینا چې په کاروان کې څنګ په څنګ را سرځینا او مازیګر ما ګورا مازیګر هر وخت وي زه کله کله یمه مازیګر هر وخت وي زه کله کله یمه پلار د بل کلي ملک دی لور د کوزه کلي منګیرا ډکوینا لور د کوزه کلي منګیرا ډکوینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه یې صدام دا راته ووایه چې د خپل ژوند په هکله ووایاست، ریډیو ته څنګه راغلي او د کوم ځای یې؟ الحمدلله سر زه خو بالکل ټیک ټاک یم او سپیشل ستاسو ډېر زیاته شکریه دا کوم سر چې تاسو زه د خپل چینل دپاره یوټیوب چینل دپاره تاسو زه انټرویو له راوغوښتم. د ژوند خبره به داسې وکړو چې زما ریډیو سره د ډېر کافي ټیم نه ډېر وړوکوالي نه زما شوق و. ما به ریډیو اورېدل او بیا به مې ورسره خط هم لیږه، ملګري به راسره هغه به راته خط لیکه، هغه به مې لیږه هغه وخت کې. د هغې نه پس بیا زه چې کله 6 کلاس ته لاړم شپږم ته چې ورته ویلی شي هلته چې زه لاړم نو هلته بیا ما ته ټیچرانو چې کوم دي نو ټیچرس چې څومره دي ما ته مشوره کړه چې ته سټیج کمانډینګ سنبال کړه. بیا ما د هغې نه پس سټیج کمانډینګ او په سټیج باندې بیا چې کوم دی بیا بزم ادب یو پروګرام پکې ده په هغې کې بیا ما په کمپیرینګ کې حصه اخېسته. زمونږ بیا د خبره راته سیکنډ ایئر ته راغلم. په سیکنډ ایئر کې بیا زمونږ یو ټیچر عبدالباسط صاحب هغه ما ته وویل چې ته خو ریډیو دپاره ډېر زیات فټ یې. نو ما ورته وویل سر زه خو زما ریډیو سره ډېر زیاته مینه ده، شوق هم لرم. په هغې کې بیا زه چې کوم دی ریډیو بیا یو داسې یو اداره یو نجي چلک چې کوم دی ووته هغې دپاره زه لاړم او هغه د سکول توره ټوپۍ مې په سوره ماته اوس هم یاد چې هغه ټایم زه سیکنډري کې چې لاړم نو ما ورته وویل سر زه پروګرام کول غواړم. نو هغې ما ته وویل چې تا خو سر پلانینګ نو زه دومره پورې په جذبه کې وم چې ما ورته وویل سر پلانینګ سبجیکټ نشته دی، زه پروګرام کولی شم که نه ما صرف تاسو کښېنوئ مایک ته. په هغه بیا ما ته وویل چې ویټه پولم داسې وي لږ ټایم دی که شته خیر دی چې مطلب یو 2 کاله پس ته بیا راتلی شي. ما ورته صحیح ده. د هغې نه پس زه بیا خبر شوم چې ریډیو تهذیب یو اداره وتې ده، یو ریډیو چینل وتې دی او هغه صرف ټیلنټډ هلکانو چې کوم دی موقع ورکوي. هغې کې زموږ یو ملګری و اصغر علي شاه، هغه ما ته وویل چې دا شان زما یو ملګری دی هغه تهذیب کې دی او هغوی سره زه خبره کوم ته هلته لاړ شه. چې کله زه ریډیو تهذیب ته راغلم او ما چې کله اډیشن ورکړ اډیشن بیا داسې یو 5 ورځې تېرې شوې زه په صدریاب کې ناست وم. روټۍ ته چې زموږ یو ملګری د ریډیو تهذیب یو ډېر ښه آر جې فیضان هغه ما ته فون وکړ چې صدام ستاسو اډیشن چې کوم دی ټولو نه په ټاپ دی په 10 کسانو کې. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نو زه په هغې کې ایاز صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی ما سره ډېر زیات هیلپ وکړو او ډېر زیاته مننه کوم. نن چې زه په کوم مقام یم او الحمدلله اوس خو مې چې کوم دی نو بیسټ آر جې د مارننګ شو ایوارډ مې هم اخیستی دی. دغه ټول کریډټ زموږ د ریډیو غونډ ټیم ته ځي او سپیشل ایاز آزاد صاحب ته هغوی ته ځي. نو دغه زما یو د ریډیو د راتلو یو کیسه وه چې هغه ما تاسو ته پکې بیان کړې. مختصر راته ووایي چې واده دې کلی دی؟ واده سر امید لرو چې د دې کال په اینډ کې وشي، کني نو 2023 کې بیا په فروری کې یا مارچ کې به انشاءالله امید دی چې زما واده وشي د خیره سره. ډېر زر به وګورئ تاسو. مختصر پیغام دا دی چې په کومې اداره کې چې تاسو کار کوئ د هغې لپاره مخلص شئ، هغوی مشرانو سره هغوی چې تاسو څه هغه فالو کوئ، بیا د ادارې چې کوم رولز دي هغه رول فالو کوئ او سپیشل دغه پیغام ورکوم چې خپل ټیچرانو ډېر زیات قدر وکړئ. نن چې زه کوم په کوم مقام باندې یم دا زما د ټیچرس چې کوم دی نو د هغې نتیجه د ټیچرس او وینا دغه ټریننګ دی او زه ډېر زیاته شکریه ادا کوم د ایاز آزاد صاحب چې سپیشل هغوی به کې ما سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او هغوی زما ډېر زبردست ټیچر پاتې شوی دی. نن زه باید مقابل د خپل ټیچرانو ډېر زیات قدر وکړم. مهرباني صدام صاحب. تھینک یو سر.